که تاسې راتلونکی کال په آلمان کې کار کول غواړئ نو د 6 مهم ټکي په یاد ولرئ. لومړی، د کار لږ تر لږه معاش به په ساعت کې 8 سلنه زیات شي او 14.90 یورو ته به ورسیږي. که تاسې په اونۍ کې 40 ساعته کار وکړئ نو په میاشت کې به شاوخوا 2400 یورو معاش ترلاسه کړئ، خو دا د مالیې او نورو کسرونو نه مخکې دی. دویم، د مالیې په اړه. آلمان خپل د مالیې خبرتیا سیستم ډیجیټلي کوي او دا په دې معنی چې په راتلونکي کې به کاغذ کم وي، خو بیا هم خپل پوسټ باکس ته پام وکړئ. د مینی جاب په اړه هم خبرونه شته چې په آلمان کې په یو ځانګړي ډول کار دی چیرې چې تاسې معمولا مالیه نه ورکوئ تر هغې چې ستاسو میاشتنی عاید له یو ټاکلي حد څخه ښکته وي او دا حد اوس 603 یورو ته لوړ شوی دی. څلورم، که د تقاعد له عمر وروسته هم کار کوئ نو تر 2000 یورو پورې عاید باندې به مالیه نه لګول کیږي. پنځم، آلمان غواړي چې له بهر څخه ماهر کارکوونکي په اسانۍ راجذب کړي. د همدې لپاره به یوه نوې مرکزي اداره جوړوي چې د ګمارنې په چارو کې مرسته وکړي. او وروستی خبر دا دی چې د موټر چلولو جواز ممکن ارزانه شي. که دا پلان منظور شي نو د موټر چلونې عملی صنفونه به کم، کاغذي کار به لږ او ازموینې به لنډې شي. نو تاسو د دغو بدلونونو په